دا وایي چې زه په هوټل کې مزدور یمه، په یو هوټل کې مزدور یمه، زما ډیوټي دا لګېدلې ده چې زه په خلکو باندې شراب او بوتلې تقسیموم په کسټمرز باندې. دا نوکري جایز ده که نه؟ ناروا دي، ناجایز دي. حتی ځان له څه بل څه کار وګوره، هغې پورې وایي دا کوه چې کم وخه پورې لا بله نوکري نه میلاو شوې، کوشش کوه د بلې نوکرۍ دپاره، ځکه دا کار ټیک نه دی. ښه امام صاحب د جومات بجلی او ګیس هغه د خپل کور دپاره استعمالولی شي که نه؟ او استعمالولی شي، بشرطه دی که د جومات ته متولی طرف اجازت وي. د جومات چې کوم متولی او د جومات چې کوم کمیټي کې د هغې طرف اجازت استعمالولی شي، یعنې ښه خبره نه ده د هغه دپاره استعمالول. ښه دا وایي چې زه په مانځه کې کنفیوز شومه، د ړومبي رکات نه د امام سره ومه، او چې کله امام صاحب سلام وګرځو نو زما ذهن کې دا و، زما په خیال چې ما نه یو رکت شوی دی. د پنځم رکات له پاسېدمه د امام د سلام نه پس، نو بیا مې پنځم رکات چې مکمل کړو نو سجده سهو مې وکړه. زما مونځ شوی دی که نه دی شوی؟ مونځ دی نه دی شوی، دوباره به وکړې. ښه 15 رکاته پکې نه وي. دغه یي که نه؟ دا خو خیال نه وي کار وشي، خیال نه وي. داسې وي چې مونځ به دوباره راوګرځي. الله جل شانو د هغې یو بله طریقه بیا جوړه کړې ده، هغې هم ښودلې ده چې ادا ونه شو بس قضا یې وکړه، اوس ونه شو نو لږ وروسته یې وکړه. دا خو الله جل شانو تکلیف خو به هله وی چې الله جل شانو فرمایلی وی چې د جمع سره به یې کې ټیک ټیک که نه وی نو بیا مونځ دې نه منم. الله رحم وکړو چې بیا یې وروسته راته وي چې خیر د جمع نه پس یې وکړه، دوباره یې وکړه، او که ډېر ټایم پکې تېر شوی وي قضا وکړه. دا خو د الله جل شانو رحم دی. د خپل محبت لپاره کې یو انسان په یو عامل تعویزګر باندې تعویز وکړي، دا روا دي که نه؟ زموږ ټولو کتابونو دا خبره ذکر کړې چې بالکل ناروا او ناجایز دي. ښه دا تعویزونه دا درست نه دي. نبی علیہ السلام فرمایل من علق تمیمة فقد اشرک. ابن ماجه کې روایت دی، چا چې تعویز وړونکو دا مشرک دی. نبی علیہ السلام فرمایل داسې قسمه کارونه ټیک نه دي. ښه کومو تعویزونو چې شریعت اجازت ورکوي د هغې تذکره تاسو ته مخکې ما کړې وه. ښه د چا د دعوت ته په یو سړی چاله دعوت ورکي د روټۍ، هلته سړی لاړ شي او د روټۍ نه پس لاسونه چوت کي او د هغه دپاره دعا وغواړي، دا جایز ده که نه؟ مستحب طریقه ده، ښه طریقه ده. روایاتو کې راځي، تقریبا ابو داود شریف کې روایت دی، حضرت قیس ابن سعد رضی الله تعالی عنہ چې ما نبی علیہ السلام دعوت لراوستو خپل کور ته، خپل ځای ته. زما پلارو حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ، نبی علیہ السلام چې څنګه راننوتو نو سلام یې وکړو. نبی علیہ السلام طریقې کارو، سلام یې وکړو. سلام یې وکړو نو زما بابا یو طرف ته و، حضرت سعد ابن عباده. نبی علیہ السلام یو پیر سلام وکړو، هغه پټ ځان سره وی وعلیکم السلام. بیا نبی علیہ السلام سلام وکړو، په درېیم ځل بیا سلام وکړو، نو په درېیم ځل بیا هغه تیز आवाज ورکړو چې وعلیکم السلام. نبی علیہ السلام وفرمایل چې ما خو 3 ځل سلام وکړو، تا په آخري ځل ولې جواب راکړ؟ یا رسول الله وای ما دا 3 ځل تاله سلام جواب درکو، وړومبي ځل مې ځکه سلو درکو چې ته دا سلام دوباره وکړې نو موږ به په تا باندې بار بار سلام ووایو. د دې دپاره مې داسې وکړه. آخري ځل مې بیا تیز جواب درکو. نبی علیہ السلام ته وفرمایل، بیا نبی علیہ السلام د دعوت نه مخکې دعوت له تللی و، د خوراک دعوت. نبی علیہ السلام د هغې دپاره لاس چت کړه او دعا یې غوښته. ابو داود شریف کې روایت دی. د دې نه ثابتېږي که دعوت له سړی لاړ شي دعا هغه غوښتی شي. نو وروسته خو نبي علیہ السلام دعا نه ده غوښتې، مخکې ته دعا غوښتې ده. علماء کرامو لیکلي چې دې نه پته لګي چې دعوت ته سړی لاړ شي که مخکې دعا کوي که وروسته دعا کوي، لاسونه هم پکې چوتولی شي. بالکل درسته ده. ښه واشروم ته غسلخانې ته سړی د غسل لپاره ورځي، بسم الله ویلی شي که نه شي ویلی؟ اجازت ورکړی دی حنفي فقې، اجازت یې ورکړی. او که انسان چرته په جنابت کې بیا ولا بسم الله نه دی ویل پکار، ځکه بسم الله د قرآن مجید آیت دی او جنوب سړی هغه دپاره قرآن ویل درست نه دي. ښه صحیح ده. او دویمه خبره غسلخانه کې دننه نه، دا د بار خبره ده. که دن نه وي دننه خو بالکل ناروا دي، ناجایز دي. ښه ځکه هغه ځای ګنده دی، نو په ګنده ځای کې به د قرآن مجید آیتونه نه وي. د سعودي عرب یو عالم دین دی ابن باز رحمت الله علیه، هغه یو خبره کړې ده چې وایي ما په تشهد کې زه یو دعا وایم، زما هر کار پې اسان کړی دی الله جل شانه. ښه د التحیات په آخره کې هغه دا چې حسبنا الله سیؤتینا من فضله ان
انا الی الله راغبون. نو قد دا دعا بده خو نه د قرآن مجید آیت ته سورة توبه. نو دغه وخت کې انسان ته اختیار دی چې انسان کله ځان لمونځ کوي که نه او امام نه د خلکو، نو هغه چې څومره دعاګانې د قرآن او د حدیث وی نو ویلی شي. د قرآن او د حدیث چې څومره دعاګانې دي هغه ویلی شي. ښه صحیح ده. خپلې دعاګانې نه شي جوړولی دغه وخت کې، خپلې جوړې کړي هغه پکې وي. کومې چې معصور دعاګانې یا قرآن کې د حدیث دا د قرآن مجید آیت مبارکه دی سورة توبه تقریبا دا پکې ویلی شي. او ښه آیت مبارکه دا مجربه نسخه ده، خلک یې وایي نو الله جل شانو مشکلات اسانوي دي څیزونو سره. نور دا قرآن او حدیث کې نشته چې داسې به وی، مجربه نسخه ده صرف. په تعویض کې 14 خانو والا یو پرچه جوړه کی او د هغې په منځ کې فتاح و ګډوډ ولیکي، د هغې نه غیر چاپېره اذا جاء نصر الله والفتح دا ولیکي، وایي ټول مشکلات پې اسانېږي. که اسانېږي پې که نه اسانېږي پې خو دا کارونه مه کوئ. ښه د تعویضونو ماویزونو نه ځان وساتئ. د قرآن نه پاتې کړئ، نو قرآن یې د نه پاتې کړو، ستاسو نه قرآن پاتې کړو، تاسو یې قرآنونو نه پاتې کړئ. دا څیزونه ټیک نه دي. نبي علیه صلات وسلام مبارکو فرمایل کم سړی چې تعویضګر له لاړو او کم سړی چې یو نجومي نه لاړو فقد کفر بما انزل الله علی محمد، هغه کافر شو په هغې څیز باندې چې الله په نبي علیه صلات وسلام نازل کړی دی. نو دې خلکو له تلل دا کفر دی. ښه دا ټیک نه دی. ګورئ په موضوع باندې کې یو سړی مسه کوي نو 3 ګوتې به پرې راکاږي. که د راښکلو په ځای باندې صرف 3 ګوتې پې کېښودې نو مسه پې کېږي که نه؟ او بلکل کېږي. 3 ګوتې ضروري دي چې هغه لمدي کې انسان پې کېږي. ښه راښکل ضروري نه دي. شبانه د کمې ژبې لفظ دی او د دې څه معنی ده؟ دا لفظ په عربی کې هم استعمالیږي، په فارسی کې هم استعمالیږي، په اردو کې هم استعمالیږي. اردو او فارسی کې دا وایي د شپې یو حصې ته شب څه ته وایي؟ شب شپې ته وایي که نه؟ د شپې یو حصې ته شبانه وایي. او په عربی کې دا نزدېکت ته وایي. شبن نزدېکت ته وایي د عربی ژبه کې. ښه نو ښه دی زنانو له خلک دا نوم دي، دغه معنی ده. د غسل نه فوراً پس د غسل نه فوراً پس که انسان نه د منی قطره وځي نو په ده باندې غسل دوباره به دی غسل کوي او که نه به کوي او دوباره به غسل کوي. ګوره طریقه دا ده زموږ فقهای کرامو ذکر کړي، کله چې یو انسان د جنابت نه غسل کوي نو د یو څو څیزونو به خیال وساتي. فوراً دله لامبل نه دي پکار، فوراً دله لامبل نه دي پکار. د لامبلو نه مخکې یا به دی تش بول وکړي، صحیح ده، تشې میتیازي، یا به هغه وکړي، یا به لږ شان ارام وکړي، خوب به وکړي، او یا به یو 40 قدمه کم از کم وګرځي. پوهېږئ په دې خبرو؟ د هغې نه پس بیا دله غسل پکار دی. که دې 3 کارونو نه مخکې د غسل وکړو بیا ته قطره لاړه دی به غسل دوباره کوي. نابالغه ماشوم په شاته تراویح کیږي که نه کیږي؟ او په یو جماعت کې 2-3 ځایه تراویح کول څنګه دي؟ ماشوم پسې تراویح نه کیږي. ښه ماشوم امام نشي جوړېدی، نابالغه ماشوم امام نشي. امام دپاره شرط دا دی که هغه تراویح سنت مونځي او که هغه فرض مونځي خو ضروري وي، او که واجب مونځي خو د امام دپاره شرط دا دی چې هغه به بالغ وي. نابالغه پسې داسې نه کیږي. ښه دویم په یو جماعت کې 2-3 ځایه تراویح دا مناسب نه دي. ښه داسې مه کوئ، کیږي خو مناسب نه دي. د هغې وجه دا ده چې څومره جمع غټه وي که نه دونه بهتره طریقه ده چې یو جمع یو بهتره غټه وي نو هغه بهتره ده هغې جمع نه چې هغه 3 او 4 او 5 یو وړې نه رسې په دې خبره. که یو سړي سره زکات پیسې او هغه پې د یتیم د کفالت لپاره د خپل ځان سره محفوظ وساتي نو داسې کول درست دي که نه؟ او درست دي خو یو شرط دی، یو څو شرایط یاد ساته. یو شرط دا دی که نه چې دا کمې پیسې ته د زکات د دې ماشوم په نوم کې نه دا ماشوم به مالک جوړ کړي، هغه له به ورکړي چې دا واله. یوه خبره. بله دا چې دا پیسې به ته استعمالی نه، دا نوټونه چې کم دي دا کمې پیسې چې ولې تا ورکړي دا به ته استعمالی نه، ځکه دا د هغه څیز دی، دا سره پروت دی، امانت دی. اوس په دې کې به تبدیلي هغه به نه راولي.
نو کېږي بالکل کفالت پې کولی شي او د هغې دپاره دا پیسې ساتلی هم شي ښه. بیا که دغه ماشوم نابالغ وي چېرته او په دغې پیسو باندې کال ووړي نو ماشوم د طرفه به ته زکات نه ورکوې ښه. په ماشوم باندې زکات نه وي نابالغ وي څنګه چې په هغه مونځ نشته دغه شان پې زکات نشته. دا خبره یو ذهن کې راځي کله ناکله ځکه مې ته حل کړه. یو سړی وایي په سعودي عرب کې زما د سپیر پارټو کاروبار دی. دلته یو سړی دی هغه مونږ لږ ګاګ ګوري نو مونږ بطور کمیشن هغه له په یو خاص پرسنټیج کې پیسه ورکوو. د هغې د وجې مونږ اسیز یو ریال 2 ګران خرڅو. داسې کول جایز دي که ناجایز دي؟ ګوره یاد ساتئ یو سړی تاسو ځان سره په کمیشن باندې نیولی د کمیشن والا دپاره ضروري دا دی چې هغه به صرف ترغیب د دغه دکان چلی چې مال د دې دکان نه واله ګاګ په مجبوره کوي نه په دې خبره باندې چې هغه دکان د دغه ځای نه والګي ناروا دی د کمیشن هم د کار هم ناروا دی. که دې نه علاوه هغه صرف تشهیر کوي د هغه دکان په خلکو ته وایي چې د سره ښه مال دی یا داسې انداسې روا دي. دویمه خبره په دې کې دا ده چې د هغې کمیشن د وجې نه ته یو څیزه ریال 2 ګران خرڅوې نه داسې ټیک نه ده. خپل ریټ دی ستا مارکیټ ریټ دی څوک یو څیز په 10 ریاله خرڅوي څوک په 12 خرڅوي څوک په 11 خرڅوي څوک په 14 خرڅوي لکه تی په هغه چوت ریټ باندې خرڅ کې په 14 روپۍ باندې نو په دې کې څه نقصان نشته. او که د عام مارکیټ نه ته سیوا والی کې په هغه ریټ کې دې کمیشن د وجې نه داسې کول روا نه دي ښه. یو سکالر دی هغه تپوس کړی دی چې په مدرسو کې یو علم ویلی کېږي هغې ته لاجک وایي ښه منطق. دا یو غیر شرعي کار دی او علماء کرام په دې باندې هېڅ رد نه کوي. علماء کرام یې پخپله وایي. ابن صلاح هغه دې ته کفر ویلی دی امام سیوطي رحمت الله علیه دې ته حرام ویلي. نو مدرسو والا ولې داسې حرام او ناروا کارونه کوي؟ که دې په ځای باندې چې د کم څیز ضرورت دی چې هغې ته ساینس وایي چې د ملک او د قوم فایده ده په هغې کې نو که هغې د هغې لیکچر ورکوي نو په دې سره به د ملک خوشحاله جوړ نه شي. تیری خیر ما تاسو ته ویلو پاکستانی قوم ځکه نشي کامیابی دی چې دا د بل په کار کې کار ساتي. دوی کله د خپل کار سره کار ساتو دوی چېرته هم نه ناکامه کېږي. د ناکامۍ وجه دا ده چې ته د بل په کار کې کار ساتي. دا وجه نه ده تا چې لیکلې صحیح ده. ګوره ابن صلاح رحمت الله علیه یا امام سیوطي رحمت الله علیه که لاجک ته او منطق ته هغې ته ناروا ویلې نو څه خبرو په بنیاد باندې ویلې دی او مکمل تشریح یې ته وګوره د هغې نه پس ته دا خبره کوله چې یاره علماو په دې رد کړی چې منطق او لاجک دا نه دي ویل پکار. دویمه خبره تا ډېره ښکلې کړې ده یاره که ساینس هغه مدارسو ته وردن نه شي ډېره ښه خبره ده خو داسې مه وایه چې یاره په ساینس کې زموږ ترقي ده. ځکه مه وایه چې په دې ملک کې چا ساینس زده کړی دی که نه هغه اوس هم بندیوان دی. چا چې ساینس زده کړی دی که نه د هغه سهل دی. تاسو ته پته شته دا صرف رټي دي رټي چې تاسو ذهن ته اچولي دي چې په ساینس کې زموږ کامیابي ده. کوم سړي چې ساینس ویلی ډاکټر قدیر هغه سره دې قوم څه چلو کو هغه څه ویلي وو د هغې انټرویو تاسو 15 کاله مخکې وګورئ په یو فټپات باندې ناست دی چا ته انټرویو اخیستې ده او څه وایي زما دا یو جوړه ده دا ما چې کوم اغوستې ده د ملک هغه ساینسدان چې دا ملک ترقي کړې د هغه د وجې کړې ده او د هغه دا حل دی. هغه څه وایي ما سره دا یو جوړه ده زما نورې کپړې نشته او قربانۍ کې به څه حلالې وایي زما د قربانۍ وس نه کېږي ما له سره کې زکات په ما باندې کېږي. دا د هغه ساینسدان چې هغه په لکونو کروڑونو روپۍ پرېښودې او راغی دې ملک ته. په دې ملک چې کوم سړی په کوم سړي کې ټیلنټ وي که نه هغه سره خلک دا چل دا خبره ډېره فضول ده چې ساینس چونکې مدارس ته هغه داخلي چې ته دا خبره کې ساینس ته مدارس ته شامل شي ته د مدارسو د قرآن او حدیث ته چېرې دا سوچ کړی چې دا هم سکولونو ته داخلول غواړي دا په پردي کار کې کار ساتل دي. هر سړی په خپل کار ښه پوهېږي که جومات والا دی په خپل کار ښه پوهېږي که دکاندار دی هغه په خپل کار ښه پوهېږي که مدرسو والا کالج والا یونیورسټۍ والا په پردي کار کې کار نه ساتل پکار ښه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمای دی آیتونو مبارکو کې دغه يهوديان تیر شو
د هغې معامله د خپل کتاب سره تېره شوه او عیسایان تیر شو د هغې مسله هم تېره شو د هغې چې د خپل کتاب سره کم چل کړه او هغه هم تېر شو ستاسو د قرآن تذکره مې وکړه چې تاسو په یهودو او په عیسایانو کې ډېر غټ فرق دی اوس الله فرمایي دغه یهودیانو او عیسایانو سره تاسو دوستاني مه جوړوئ ځکه هغه خپل منځ کې ملګري دي تاسو سره دوستاني مه جوړوئ که تاسو کې چا د هغې سره دوستانه جوړه کړه بس دا به د هغې سړی الله جل شانو فرمایي زمونږ نه دی الله جل شانو فرمایي دا د ظلم کار دی او ظالمان خلک الله جل شانو هغې ته سمه لار نه برابروي بیا الله جل شانو فرمایي چې د یهودیانو عیسایانو سره به د دوستاني هغه خلک کوشش کوي چې هغه منافقان وي او دوی په دې نه پوهېږي چې الله جل شانه هغه د مسلمانانو تقدیر بدلونکی دی یعنی مطلب دا دی چې دوی خو دوستاني ساتي د یهودو عیسایانو سره د خپلو مفاداتو دپاره ځکه مسلمان خو دوی له څه نه ورکوي دوی وایي چې دا یهودیان به موږ له سره راکړي نو الله جل شانو فرمایي مسلمانان به هم کامیاب شي بیا چې ستاسو په زړونو کې دا پټه دوستانه ده دا محبت دی د یهودو د عیسایانو نو بیا پیمانه یې چې کله مسلمانان کامیاب شي الله جل شانو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا تاسو منی سی الیهود یهودیان والنصارى او عیسایان اولیاء په دوستی بعضهم اولیاء بعض دا خپل منځ کې د یو بل ملګري دي دا څومره چې غیر مسلم دي که هندوان دي یهودیان دي عیسایان دي دا ټول د مسلمان خلاف دي خپل منځ کې دشمنان دي او د مسلمان په هغه وخت کې دی خلاف شي کله چې کفر یو طرف ته اسلام بل طرف ته بیا دا ټول ملګري شي په خپلو لکه څنګه څومره ملکونه د یهودیانو عیسایانو یو ځای شوي یو افغانستان ته یو عراق ته یو مسلمان کله چې دی مقابله د اسلام سره نه دا ټول بیا یو ځای کېږي خپل منځ کې ملګري او چې کله دی مقابله د دین اسلام سره نه نو بیا په خپل منځ کې هم دی دشمني کوي الله جل شانو فرمایي بعضهم اولیاء بعض دې کې بعض خلک د بعضو ملګري دي یعنی خپل منځ کې دی جوړ دي بیا الله جل شانو فرمایي اوس که په تاسو کې چا دی سره یارانه او دوستانه وکړه نو دا به دی سړی یا به یهودي یا به عیسائی یا به منافقي دا مسلمان نشي کېدی ومن یتولهم منکم په تاسو کې چا دوستانه وساتله د یهودو او د عیسایانو سره نو فانه منهم دا به د هغې نه فانه منهم دا به د هغې نه دا ډېر تشدید دی او ډېر وعید دی سخته خبره د الله جل شانو د طرف نه چې د زمونږ د دین سره هېڅ کار نشته د سړي کوم سړی چې د یهودیانو عیسایانو سره تعلقات ساتي دا د هغې سره دوستانې کوي بیا الله جل شانو فرمایي ان الله لا یهدي القوم الظالمین الله جل شانو ظالم قوم ته چرته لار نه برابري اوس ته وروسته د دې آیت مبارکه ده ان الله لا یهدي القوم الظالمین د دې ترجمه ته کومه او د مخکینی آیت مبارکه سره بیا ته کوم ورپسې چې کوم آیت ته الله جل شانو فرمایي فتر الذین واستبویني هغه خلق فی قلوبهم چې د هغې په زړونو کې مرض دی یسارعون فیهم هغې به ډېره تادي کوي د یهودیانو عیسایانو دوستانې ته یسارعون تادي به کوي فیهم یهودیانو عیسایانو په حق کې یعنې هغې طرف ته به ډېر د زړه دا میلاني چې هغې سره موږ دوستانې وساتو الله جل شانه فرمایي چې داسې ولې کېږي په د خلکو کې چې هغې د هغې زړونه غیر مسلمو ته د هغې زړونه یهودیانو ته عیسایانو طرف ته مایلي د دې څه وجه ده او وجه الله جل شانه ذکر کوي هغه وجه چې نن 1400 کاله مخکې وکنه هغه نن هم موجود ده مخکې چې کومې دوستانې د یهودو عیسایانو سره کېدې په کم بنیاد باندې هغه نن هم کېږي دا حقیقت الله جل شانه دلته بیان کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ او یا رسول الله ما د یهودیانو سره خپل دوستانه پرېښوده عبدالله ابن ابی ابن سلول ناسو د منافقانو مشر هغه وی زه خو د هغې نه د براءت اعلان نه کوم زه خو د هغې سره دوستانه نشم ختمولی ځکه چې نخشا ان تصیبنا دائره هغې زورور قوم دی هغې ترقي یافته خلک دي زما ترقی کې به هم فرق راشي زه به اکنامیکلی هم خراب شم زما معیشت به هم خراب شي
ځکه چې يهوديانو منافقانو له قرضې ورکولې وکې ده ښه هغه دور ګوره دا دور ګوره يهوديانو به منافقانو له قرضې ورکولې د هغې بیا خیال ساتو د هغې خلاف یې نه کو د هغې څه وي منافقانو د منافقانو مشر ترجماني کوله څه وي چې مونږ خو د یهودیانو عیسیانو سره خپله یارانه نشو ختمولی ولې ان تصیبنا دائره مونږ د دې خبرې نه یېرېږو چېرته په مونږ باندې به مصیبت راشي په مونږ به حادثې راشي څنګه نن سبا د مسلمان سوچ دی نن سبا مسلمان څه وایي که امریکې سره یارانه نه کومه او د یو این او د لاندې خپله زندګي نه تېرومه نو زه به د لوږې نه مړ شم دا ټوله دنیا به زما خلاف شي الله جل شانو فرمایي کمزوري زړه واله مسلمان دا ته څه کې دا خو د منافقانو خوی دی دا خو د مسلمان خوی نه دی دا خو عبدالله ابن ابی ابن سلول ویلو که زه د یهودیانو سره دوستانه نه ساتم زما حالات خرابېږي زما معیشت خرابېږي زما عزت خرابېږي زما سټیټس خرابېږي دا چا ویلو رئیس المنافقین ویلو اوس د مسلمان په دې دور کې دا خبره چې یاره زما هر څه به خراب شي ځکه زه د یهودو سره دوستانه ساتم اوس تاسو سوچو کې دا د مسلمان سوچ دی که دا د منافقانو سوچ دی نه رسوي په دې خبرو باندې دا د منافقانو سوچ دی چې زه به د هغې سره دوستانه نشم ختمولی یو این او د لاندې که زه خپل ملک هغه نه ساتم زما ملک خرابېږي دا ټول خلک زما خلاف کېږي نه ساتو د یو این او د لاندې ملک چا افغانستان ناکامه شو کامیاب شو جړالی راوسته هغې دا ولې الله جل شانو وروسته وجه بیانوي چې تاسو د دې نه یېرېږئ چې موږ به ناکامه شو ځکه د یهودیانو سره دوستانه ساتو که نه ساتو سره نو موږ ناکامه کېږو الله جل شانو فرمایي ناکامي عزت دولت معیشت دا ټول څیزونه زما په لاس کې دي او ته ګوره چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بله ورځ عزت ورکوم بیا د کومو خلکو چې په زړونو کې دا خبره ساتلې ده چېرې موږ له به عزت یهود راکوي نو هغه خبره باندې بیا دی پېمانې ځکه مسلمان ته به عزت میلو شي عزت ته چا په لاس کې دی الله جل شانو په لاس معیشت ته چا په لاس کې دی د الله جل شانو په لاس دولت ته چا په لاس کې خزانې ته چا په لاس کې بادشاہت ته چا په لاس کې د الله جل شانو اوس الله جل شانو فرمایي زه به 80% مسلمانانو ته کامیابي ورکمه نو بیا دغه منافقان چې د یهودو سره د یارانې شوقیانو اوس په هغه خبره باندې ډېر زیات پیمانې کې داسې چلو شو مونږ خو وی چې هغه خلک ډېر زیات ایډوانس خلک دي او سیولایزډ خلک دي او مهذب قوم دی زه به د هغې سره یارانه جوړه کړم نو زه به کامیاب شم الله جل شانو فرمایي زه مسلمان له بله اوس کامیابي ورکوم ګوره چې ته بیا په دې خپل منافقت باندې پیمانه کېږي که نه پیمانه کېږي نه رسې په دې خبرو اوس هغه دور ته وګوره اوس دور ته وګوره نو قرآن مجید دا فارموله داسې ده چې په هره زمانه کې په دې خلکو باندې فټ کېږي الله جل شانو فرمایي چې کم قوم اوس داسې چې هغه عزت ته یهودو نه غواړي دا ظالم قوم دی کم خلک چې دولت ته یهودو نه غواړي دا ظالم قوم دی کم خلک چې خپله کامیابي د یهودو نه غواړي او د هغې نه د توقع ساتي دا ظالم قوم دی او الله جل شانو داسې قوم ته په زندګۍ کې چرته هم اساني نه راولي چې د هغې شوق دی چې موږ د یهودیانو سره یارانه وساتو دا مخکینی آیت چې ان الله لا یهدي القوم الظالمین الله ظالم قوم ته لارې نه اساني د لا یهدي مطلب دی الله لارې نه اساني لا یهدي یو مطلب دا دی چې هدایت دایم یو مطلب دی لاره اسانول ومن یؤمن بالله یهدي قلبه چا چې د الله جل شانو په ذات باندې اعتماد وکړي یهدي قلبه الله جل شانو فرمایي دته به زه زندګۍ لارې اسان کړم د ده زړه به مطمئن دا په مختلفو معنو باندې هدایت راځي الله جل شانو فرمایي کوم خلک چې دا سوچ کوي چې یهودو سره ځکه یارانه کوم که نه کومه خرابېږم ناکامه کېږم الله فرمایي دا هر څه زما په لاس کې څوک چې داسې سوچ کوي وروسته بیا ناکامه وروسته به بیا هغه پیمانې په دې خبره باندې او دا د ظلم کار دی الله جل شانو فرمایي ظالم قوم ته زه چرته هم لار نه اسانومه او اقه چل دی په دې ملک کې چې تر نن ورځې پورې مونږ ته اساني نه راځي د څه کمی دی په دې ملک کې د سرو کمی شته د سپینو زرو کمی شته د موسم کمی شته د اوبو کمی شته د ابو هوا کمی شته د ټیلنټ کمی شته د ټیکنالوجي کمی شته د ساینس کمی شته د څه څیز کمی دی ان الله لا يهدي القوم الظالمين کم خلک چې په ځان ظلم کوي الله جل شانو هغې قوم ته لارې نه اسانې دا موږ په خپل ځان ظلم کړی دی یاد ساتئ ښه نو څو پورې هم د هغې نه دا توقعات خپل پرې کړي نه تر هغې پورې به موږ دقه شان ذلیل او رسوا یو ښه
الله جل شانو فرمای ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله جل شانو لار نه اسانی داس ظالمان ظالم قوم ته. فتر الذين پستبوین فی قلوبهم دا هغه خلق پزلونو کې مرض دا غي پزلونو کې مرض ده د منافقت یسارعون فیهم دا غي زیات تعدید خبره ته چې محبت او دوستانه وساتو د يهود سره دا به د اغي سوچي. زمونږ نوجوانانو ګوره پرې د لوی لوی خلک زمونږ نوجوانانو ګوره چې هغه د چانه متاثر دي د يهودو نه متاثر دي. ګوره نه په دې فیسبوک او په دې سيزونو باندې د یارانی جوړې دي چا سره جوړې چرته د شي چې چا د مسلمان سره یارانه جوړ کړی دا مسلمانانو سره څوک یارانی نه جوړي چا سره جوړي د يهودو سره جوړي د څه د پاره جوړي چې دې پلاس کې زما عزت ته ما به امریکای تاړي ما به انګلند تاړي ما به فرانس تاړي دا چا سوچي دا د منافق سړي سوچي د مسلمان سړي سوچ نه یاد ساتي ځان ما ته پته چې ډېر خلک به دا بیا سوچونه کوي چې دا څنګه مولا دي تنگ نظر مولا نه د الله جل شانو قرآن دا وایي زه څه وکم تنگ نظر نه یم دنیا باندې لګ لګ پوهېږم دا سوچ ته چای دا منافقانو سوچ چې مال به عزت او دولت دا څوک راکړي دا به يهود او عیسایان راکړي ځکه منافقانو دا خبره کړې وخا نو فتر الذين اي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوین هغه خلق فی قلوبهم مرض چې دا اغي پزړونو کې د منافقت مرض دی یسارعون فیهم دا غي به تعدید خبره ته چې زمونږ یارانه چا سره وي د يهودو سره وي او د عیسایانو سره وي یقولون ادي دا خبره کوي کې دي ته چې لکه ولي یارانه ساتي ولي دوستانه ساتي دي دا وي یقولون دي وي چې نخشى ان تصيبنا دائره موږ د دې خبرې نه یریږو چې چرته په موږ مصیبت رانه شي. الله جل شانو فرمایي يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويمسسك بخير فلا راد لفضله. دا زما کار دی چا من مصیبت راوستل او چا نه مصیبت لرکول. دا منافقان وي چې نخشى موږ یریږو ان د دې خبرې نه تصيبنا چې موږ ته به ورسي دائره حادثه یو حادثه براته ورسي نقصان براته ورسي. الله فرمایي فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. الله جل شانو به ناشنا فیصلو کی د مسلمانانو په حق کې فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. د دې پسلونو کې چې بیا کومه پټه خبرې دا به پیمانه چې موږ د یارانی د محبت ولې ساتو د يهودو سره په دې بیا پیمانه روست. الله جل شانو فرمای فاس الله قریب د چې الله جل شانو ان دا خبر یاتی راولی بالفتح پس سره فتح سره الله جل شانو مسلمان له فتح ورکه حکومت تاغه پلاس کیته بیا خپای په دی باندې چې دا خو ما يهوديانو طرف ته ځان راخو دا شیخ مسلمانانو ته لاړو او امر من عندي یا بل حکم کی د خپل طرف نه ابل حکم دار چې الله جل شانو مسلمانانو له بغیر د فتح نه اسی فتح ورکی لکه بنو نذیر سره چې څنګه وکړه بغیر د جنگ نه خپل هر څه والک نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر الله جل شانو زړه کې ولا روب واچو په خپل ویریده څنګه چې افغانستان والا د اغي روب الله جل شانو د امریکای په زړه کې واچو د اغه تمام ممالکو په زړونو کې واچو د 500 نه سیوا ملکونه یو ځای شوی دی یو افغانستان ته په زړو ټوپکو باندې جنگي خلک ابيام جاړي وتا دا ولي د الله جل شانو او امر من عنده دا مطلب دی چې الله جل شانو به داس یو فیصلو کې د خپل طرف نه چې دې کافرو په زړه کې به روب واچي کې دا ډیروم زور ور دي الله جل شانو به صفر الله جل شانو کوي خاله کافر سره فیصبح على ما اسروا في انفسهم نادمين. د خلکو چې پزلونو کې دا کم بیا منافقت ساتل چې هغه محبت د يهودو بیا په دې باندې پیمانه چې دام څه چل کړي بس په غوخه